السلام علیکم زما دوستانو، څنګه زما دوستانو تاسو داسې یو اپلیکیشن لیدلی دی چې افلاین تاسو له ټرانسلیشن کوي، یعنی یو لینګویج بل لینګویج ته ټرانسلیټ کوي، یعنی انګلیش نه اردو ته یا اردو نه انګلیش ته. نو داسې اپلیکیشن به تاسو ډیر زیات استعمال کړی وي، خو تاسو به افلاین یوز د دې بالکل نه وي کړی. نو زه د داسې اپلیکیشن ښیم چې تاسو به بالکل افلاین د دې نه ټرانسلیشن کوي شي. د هغې نوم دی هائی ټرانسلیشن. نو هائی ټرانسلیشن دی، د هغې څه یوزز دي هغه زه تاسو ته وایم. ویډیو پوره وګورئ. نو د تاسو به د هائی ټرانسلیټ دا به تاسو د ټولو نه اول څه به کوئ، ډاونلوډ به کوئ او انسټال به کوئ. صحیح ده چې دا تاسو کله انسټال کوئ نو بیا به او د دې څه نوم دی هائی ټرانسلیټ. هائی ټرانسلیټ تاسو ته په سکرین ښکاري، هائی ټرانسلیټ نوم یې دی او دا دی ما آلریډي تاسو ته دغه کړی. زه ستاسو د انټرنیټ هم اف کوم ستاسو د مخې چې ستاسو یقین راشي. زه به ایروپلین موډ کړم. صحیح ده، ایروپلین موډ مې کو. زه اوس راځم دا اوس د اردو نه پښتو ته دلته رالم. صحیح ده، ما د ډېر دغه ټرانسلیشن ما کړی هم دی. ها، نو د ټولو نه اول زه اوس مثال دې ته یو داسې انګلیش سبق را کاپي کوم، د انګلیش ورډ را کاپي کوم چې تاسو وینئ. زه به لاړ شم ایس ایم ایس ته به لاړ شم، ځکه چې ما سره داسې جنرال دغه نشته او کویم نو آنلاین وي. اوس دا د مثال زه تاسو ته یو داسې انګلیش کې داسې رایټینګ وي چې هغه تاسو ته دغه کم داسې هغې ته ور پیسټ کړم. نو ما شته نه، خو زه به تاسو ته په هر کې دا به زه تاسو ته کاپي کړم. صحیح ده، دا به زه کاپي کړم. صحیح، دې نه د دا ولې نه کاپي کېږي. زه به داسې کار وکړم چې بل ځای نه به یې کاپي کړو. صحیح ده، لړ به شو واټساپ ته به لړ شو، یا به واټساپ ته به ورشو. نو د واټساپ نه به داسې ما دا راکړه دغه کو. صحیح ده، یا دا ما کاپي کو، دا خط ما کاپي کو. صحیح ده، اوس زه رالم هائی ټرانسلیشن ته. هائی ټرانسلیشن ته به راشو. هائی ټرانسلیشن ته رالم، زه اوس دغه ورډ چې دی دا زه ور پیسټ کوم. صحیح ده، او تاسو وینئ زه بالکل افلاین یم چې ستاسو یقین راشي چې ایروپلین ولګي نو وای فای هم نه کنیکټ کېږي او یو شی هم نه، او تاسو مزید لیدلی هم شئ چې ما زه مکمل افلاین یم. صحیح ده، ها. نو تاسو به چې څه کم خط وي د انګلیشو تاسو په یاره کنفیوز کېږئ، ځکه چې موږ خو ډېر تکړه یو که نه. نو تاسو به هغه را کاپي کړئ او دلته به پای به کلیک کړئ، په پیسټ باندې به کلیک وکړئ. دا په دې کې یو لینک هم دی. نو لینک به آلریډي چې تاسو کره ایچ ټي ټي پیز اس راغلی وي نو دا به آلریډي تاسو ته لینک کې شو کېږي. صحیح، دا اردو ته نه کنورټ کېږي. دا زه اوس څه کوم، دا انګلیش دی، دا زه اردو ته کنورټ کوم. یا په دې هغه شي به زه کلیک واخلم. په دې هغه شي ما کلیک واخیستو نو دا اوس ما انګلیش ته واړوه. دا اوس ما خپل ما یو اپلیکیشن دی هغه چې انوایټ کې، نو چې ته زما انویټیشن کوډ یوز کې نو آینه به تا ته 0.10 میلاو شي. نو د انګلیش کې به سړی پې نه پوهېږي، او اوس کو دا ما اردو کې زه ورلیږم نو بالکل هر سړی به پوهېږي. صحیح ده، دا دی میرا دعوتنامہ کوٹ ہے، اس پوری انعام حاصل کرنے کے لیے رجسٹر کرنے طور پر میں برے دا برکې. صحیح ده، نو دا زما انویټیشن کوډ دی وغیره وغیره. صحیح ده، دا تاسو کاپي کول غواړئ نو دا تاسو ته دا بلو غوندې د سټار د بلو د څه ورته وایي د زیړ سټول سره تاسو ته دې خوا ښکاري، دا به کاپي کې. اوس دا کاپي شو. صحیح ده، زه اوس راځم دا اوس واټساپ کې چاته لیږم، په دې به کلیک کړم، دا ما پیسټ کو. صحیح ده، تاسو ولیدو دا زه اپلاین یم، دې وخت کې مې نه ځي. نو بره انګلیش کې دی کته اردو کې ولیکل شو. نو دا ډېر ایزیلی دی. صحیح ده، خو د یو د دې یو کار به تاسو آنلاین کوئ. هغه کار کم یو دی، او به تاسو داسې کار وکړئ چې هائی ټرانسلیشن کله ټرانسلیټ کله اوپن کړئ، تاسو به راځئ لینګویجز ته، سیټینګ ته به راشئ. صحیح ده، چې سیټینګ ته راشئ نو تاسو ته به یې درکړي وي داسې په 3 نمبر باندې افلاین موډ به یې درکړي وي. په افلاین موډ باندې به کلیک واخلئ. اوس چې دی که نه ما پکې دا 2 لینګویجز ډاونلوډ کړي دي. یو وایټ نیمز والا ده، یعنی کوریا والا چې کوم لینګویج دی، یو اردو ده او یو انګلیش دی. نو افریکانز، عربیک، داسې راځئ ورپسې کم لینګویج وي تاسو سره په ذهن کې 3 لینګویج وي، 4 لینګویج وي، یا تاسو کم هم کنورټ کوئ، چا سره ایس ایم ایس باندې خبرې کوئ او آنلاین داسې آنلاین خو بیا آلریډي دغه کې ټرانسلیټ کېږي. نو تاسو به بس د صرف سیمفلي په دې هغه شي باندې به کلیک واخلئ، چې په دې باندې کلیک واخلئ نو او بیا ډاونلوډ باندې کلیک واخلئ، دا ډاونلوډ کېږي. صحیح ده، عربي خو ما سره خو دغه نشته،
انټرنیټ نشته نو دا به ډاونلوډ کیږي نه. صحیح ده. زما دوستانو کو ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک کړئ او زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ، ځکه چې زه ستاسو لپاره داسې اپلیکیشن، داسې ویب سایټس، داسې په موبایل سیټینګز، داسې د یوټیوب اپډیټس راوړم چې ستاسو ته به 98% مکمل فایده درکوي. صحیح ده زما دوستانو. نو دوستانو چینل سبسکرایب کړئ چې داسې آفلاین وي، داسې ښکلې ښکلې ویډیوګانې تاسو ته در رسیږي.